बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू होमो बायोलॉजी द क्लास 9 बायोलॉजी दा पदे के मुंगे टॉपिक को चे ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स गोरे पदे के द्रेल पास दी यो ट्रांसलोकेशन दे यो फूड दे यो प्लांट्स दे मतलब दे द टॉपिक रिलेटेड दे द बूटो सरा खो बे द बूटो په باره کې مون خبر کو د فوډ یعنی خوراک خو دلته یو ټکی راغلی ټرانسلوکیشن دا ستاسو لپاره ناشنا دی کلاس 9 چې کوم سټوډنټان دي خو د ټرانسلوکیشن اصل کې مطلب دا دی یعنی ترانسپورت په بوټو کې چې کله خوراک تیار شي نو دا خوراک په دې بوټو کې تقسیمیږي څنګه نو دا مونږ په دې ټرانسلوکیشن اف فوډ کې دی تاسو ته یم تاسو کلاس 9 په لور چې څنګه ورکړي دا غو مطابق تاسو ته یم نو اولنې خبره پکې دا ده چې فلویم از ریسپانسیبل کوم ویسکولر ټیشوز چې دي یو زایلم دی یو فلویم زایلم چې دی هغه د بوټي لپاره چې دی اوبه تقسیموي خو فلویم چې دی نه هغه په بوټي کې خوراک تقسیموي دا یاد ساتئ فلویم خوراک نه جوړوي خو فلویم چې دی د خوراک په بوټي کې د یو ځای نه بل ځای ته چې دی وړي راوړي او تقسیموي د هغې نه علاوه پکې دا دی چې explained by German biologist in 1930 په 1930 کې یو جرمن بیالوجیسټ و د هغه نوم منچ 1930 کې هغه د دې ټرانسلوکیشن اف فوډ باره کې چې دا هغه خبره کړې وه هغه څه وی چې تیوري اف پریشر فلو د ټرانسپورټ اف فوډ یا ټرانسلوکیشن اف فوډ خبر چې موږ په پلانټس کې کوو نو دا یو تیوري ده او دې تیوري ته ویل کېږي چې تیوري اف پریشر فلو چې کله پیپر کې راشي چې explain theory of pressure flow دا مطلب دا چې تاسو په دا ټاپک لیکئ theory of pressure flow یا د translocation of food in plants دی دا یو شی دی theory of pressure flow مطلب دا دی چې کله خوراک تقسیمیږي هلته کې اوبه راشي د هغې اوبو د پریشر سره د خوراک چې دی د فلو چې دی بیا څنګه کوي د پریشر په ذریعه باندې دا خوراک چې دی بیا څنګه تقسیمیږي نو دا ځکه ورته ویل کېږي چې پریشر فلو د دې بل نور مطلبونه هم کېدای شي کله چې دا ټاپک چې تفصیل باندې ووایو بیا ستاسو ذهن ته چې دی راشي Distilled food flow from source to sink په دې کې دا څه ورته یاد ساتئ یو زموږ سره د سورس او بل له سینک نو تیوري اف پریشر فلو موږ ته دا وایي چې خوراک د سورس نه ځي چېرته ځي سینک ته خوراک په سورس کې تیار شي په بوټي کې یو ځای دی چې هغې ته سورس وایي او د هغې نه بعد دا خوراک موومنټ کوي سینک ته یعنی هغه ځایونه چې په کوم ځای کې خوراک نه وي په دې بوټي کې نه هغه ځای ته ویل کېږي سینک اوس دا سورس څه شی دی سورس آر میزوپل ټیشو مطلب دا دی یعنی هغه ټیشو په بوټي کې کوم چې په پاڼه کې په هغه کې چې کله خوراک تیارېږي نو هغه ټیشو ته موږ میزوپل ټیشو وایو موږ دا موجوده فوټوسینتھیټک ټیشو دی نو سورس مطلب دا شو چې په بوټي کې خوراک په کوم ځای کې تیارېږي نو هغې ته موږ وایو سورس نو هغه سورس څوک دی هغه پاڼه ده په پاڼه کې بیا څوک دي میزوپل ټیشو فوټوسینتھیټک ټیشو په دغه ځای کې چې خوراک تیار شو دې ته موږ سورس وایو سینک چې دی sinks are utilizing site د سینک مطلب دا شو چې کله به سورس کې چې د خوراک تیار شي او سینک ته ځي یعنی هغه ځایونه په کوم ځای کې چې خوراک نه او د فلویم په ذریعه باندې د خوراک هغه ځای ته ځي نو هغې ته موږ وایو سینک نو تیوري اف پریشر فلو کې د ټولو اهم پوینټ دا دی چې خوراک په سورس کې تیار شي او دا ځي څه ته سینک ته اوس دې سټیپونه څنګه دا څنګه ځي د سورس نه سینک ته خوراک څنګه ځي د سینک کې دا خبره یاد ساتئ چې سینک چې دی زموږ سره روټس هم کېدای شي او هغه برانچز د هغې چې کوم سرونه کوم چې په ګروت کوي د هغې ګروت چې دی کنټینیوس فارم کې چې دی شروع وي نو هغه ځای ته چې دی موږ سینک وایو سټیپونه څنګه دي چې فوډ انټر د سیو ټیوب په دې ځای کې کوم فلویم چې دی په فلویم کې یو قسم سیل ځي چې هغې ته موږ وایو سیو ټیوب تاسو په دې بوک کې چې دی ډایګرام شته د سیو ټیوب د شکل چې دی دا څنګه دی نو سیو ټیوب ته چې دی خوراک نه نوځي نو واټر فلوز انټو سیو ټیوب بای اسموسیس سیو ټیوب ته اول چې شی نه نوځي خوراک ورته نه نوځي دا په اکټیو ټرانسپورټ باندې چې دی ځي اے ټي پي د دې لپاره چې دی انرژي ورکوي بیا دغه سیو ټیوب ته چې کله خوراک نه نوځي نو بیا ورته اوبه دننه شي او اوبه ورته په کومه طریقه ځي اسموسیس باندې چې دی نه نوځي نو اوس په سیو ټیوب کې دوه څیزونه شو یو زموږ سره چې دی خوراک شو او بل زموږ سره څه شو اوبه شو دا د سیوب ټیوب ته چې نږدې کوم سیلونه وي هغه له هیلپ ورکوي او اے ټي پي هیلپ ورکوي نو دا دواړه څیزونه د سیوب ټیوب ته چې دی نوځي د خوراک او د اوبو ټرجر پریشر اف سیوب ټیوب انکریزز سو فوډ مووز ټو سینک نو ټرجر پریشر موږ دې ته وایو چې اول زموږ سره سیل چې دی دونه دی او دې څه څیزونه جذب کو سلوټ جذب کو د دې سیل لا شیپ چې دی دا غټ شي دا بالکل پینډ شي نو دې ته موږ وایو ټرجر پریشر
نو سیوب ټیوب کې چې څونه خوراک سیوا کیږي نو په دې کې ټرجیډیټي چې دا نه هغه سیوا کیږي نو په دې طریقه باندې د خوراک څه ته ننوځي دا سینک ته چې دی په دې طریقه باندې چې دی ځي نو فود از ریمووډ فرام سینک نو کله چې سینک ته خوراک لاړو نو په دې کې مونږ لیکلی چې فود از ریمووډ فرام سینک دې خبره مطلب څه دی چې turgor in sieve tube falls causing a flow of mass from higher pressure at source to lower pressure نو sieve tube چې دی نو دې چې کله خوراک او اوبو په اسماسس په اکټو ترانسپورت باندې چې دی لاړ شي نو په دې سیو ټیوب کې چې کوم سیزونه وي نو دا چې نږدې کوم سیلونه وي نو دا خوراک په دې طریقه باندې چې دی تقسیم یو لا بل لا بل نو په دې طریقه باندې دا خوراک چې دی دا تقسیم شي نو د سورس نه چې دی خوراک چېرته لاړ شي سینک ته لاړ شي خو د فلویم کې د کم سیل چې دی زیات کردار ادا کوي هغه کردار ادا کوي سیو ټیوب نو دې ته مونږ وایو ترانسلوکیشن اف فود ان پلانټس چې اول د فلویم سیل سیو ټیوب ته خوراک لاړو بیا چې دی اوبو ته ننوتې په اسماسس ټرجیډیټي چې دا سیوا شوه نو دغه شان د دې سره سیوایي کوم نور سیلونه چې دي نو په دې طریقه باندې خوراک چې دی یو سیل نه بل سیل ته بل سیل ته بل سیل ته په دې طریقه باندې چې دی پاشي او سینک ته چې دی دا ورسي خو دا به چل په څه کې کېږي دا به صرف او صرف په فلویم کې چې دی دا به کېږي نو فلویم موږ وایو چې دا هغه ویسکولر ټیشو دی چې دا خوراک چې دی تقسیموي نو دا ټرانسلوکیشن اف فود ان پلانټ کلاس 9 کې څنګه ورکړلی هغه لیول مې ته ووایي ګران څه نشته او که بیا به کوم څه پاتې ما کمنټ کې ضرور وایي په دې به سره پسې لیکچر ان شاء الله به ته بیا وکړم تھینک یو ډېر مننه